बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाय, हाउ आर यू? زه د انګلیش لرننګ ان پښتو ALV چینل نه تاسو ته مخاطب یم. نن موږ په سبجیکټ او ایگزیلری ورب باندې خبره کوو. سبجیکټ او ایگزیلری ورب کوم چې هیلپینګ ورب ته وایي هغه باندې موږ وایي دا د بیسیک لرنر لپاره هم دی، د بنیادی او د ایډوانس لیول لپاره هم پکې څه داسې سنټنس یا داسې پوینټونه شته چې هغه ایډوانس لیول له هم مدد ورکوي. سبجیکټ کې چې کوم دا چارت ما جوړ کړی، په دې چارت کې تاسو ګورئ. په دې باندې زه تاسو ته سټیک ځکه نه ګرځوم چې بیا تاسو په هغه سټیک پسې ځئ او فوکس هم ډېر نه وي. نو داسې ته زه تاسو ته زباني ویم، سټیک ته پرې نه ګرځوم. تاسو په خپله په دې کې ګورئ او زباني دا اورئ، نو فوکس به هم سې وایي، زده کړه به هم ښه کېږي. سبجیکټ چې کوم دی هغه دی فرست پرسن او سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن. به فرست پرسن سنگولر څه شی دی او فرست پرسن پلورل څه شی دی، سیکنډ پرسن سنگولر څه شی دی او سیکنډ پرسن پلورل څه دی، تھرډ پرسن سنگولر څه شی دی او دا تھرډ پرسن پلورل څه دی. به ورب چې کوم بی ډو هیو، پریزنٹ کې بی او ډو او هیو کم یو دی، په پاس کې بی ډو هیو کم یو دی او په فیوچر ټینس کې بی ډو هیو کم یو دی. ها سبجیکټ چې کوم دی فرست پرسن کې چې کوم سنگولر سبجیکټ دی هغه دی آی، په فرست پرسن کې چې کوم پلورل سبجیکټ دی هغه دی وی، په سیکنډ پرسن کې چې کوم سنگولر سبجیکټ دی هغه دی یو، په سیکنډ پرسن کې چې کوم پلورل سبجیکټ دی هغه دی یو، دواړه یو یو دی. او په تھرډ پرسن کې چې کوم سنگولر سبجیکټ دی هغه دی هی شی دس دیٹ، په تھرډ پرسن کې چې کوم پلورل سبجیکټ دی هغه دی دے. به ورب په پریزنٹ پاس فیوچر ټینس کې کم کم ایگزیلری ورب دی. په پریزنٹ ټینس کې چې کوم بی ورب دی هغه دی ایز ایم آر، او په پریزنٹ ټینس کې چې کوم ډو ورب دی هغه دی ډز ډو، او په پریزنٹ ټینس کې چې کوم هیو ورب دی هغه دی هیز هیو. په پاست ټینس کې چې کوم بی ورب دی هغه دی واز ور، په پاست ټینس کې چې کوم ډو ورب دی هغه دی ډډ، په پاست ټینس کې چې کوم هیو ورب دی هغه دی هیډ. په فیوچر ټینس کې چې کوم بی ورب دی هغه دی ویل بی، او په فیوچر ټینس کې چې کوم دی ډو ورب دی هغه دی ویل ډو، او په فیوچر ټینس کې چې کوم هیو ورب دی هغه دی ویل هیو. خلاندې دې سنټنس ته ګورئ. علی از اے ګډ بوائے، علی از پلیئنگ فٹبال، علیز فادر از ګډ پرسن. علیز فادر، علیم سبجیکٹ نه دی، فادر هم سبجیکٹ نه، علیز فادر دا ټول دې ته سبجیکٹ وي، دا سبجیکٹ دی. مخکې پکې څه از راغلی دی هغه دی ورب، هیلپینګ ورب. سبجیکٹ څه ته وایي؟ سبجیکٹ هغې ته وایي په جمله کې چې د چا په باره کې خبره کېږي. پوینټ نمبر 1 کې ګورئ هغې ته سبجیکٹ وایي. پوینټ نمبر 2 څوک چې کار کوي، یعنی په چا چې کار کېږي هغې ته سبجیکٹ وایي، یعنی څوک چې کار کول والی هغه سبجیکٹ. په سبجیکٹ کې داسې سنټنس هم اکثر راځي بیا تاسو ته پته نه چې سبجیکٹ دی کې کم یو دی. لکه یو سړی وایي زما د پلار د ملګري د رور زوی MBA کوي، زما د پلار د ملګري د رور زوی MBA کوي. my fathers apostrophe s، my fathers friends apostrophe s، friends هم راغلی، brothers apostrophe s، son is pursuing MBA. په دې کې سبجیکٹ دی my fathers friends brothers، دا سبجیکٹ دی. دې کې سبجیکٹ دا دی. ها نو دا جمله اکثر د اپسټرافي چې ته ختمه نو دا داسې ویلې شي د son of brothers، brother اپسټرافي ته لاړه، of my father's friend، صرف father سره رااله او friend is pursuing MBA. دا د لګرنګي سخت دی، د ایڈوانس لیول کسان جمله داسې استعمالوي، د son of brother of my father's friend is pursuing MBA. خو په الحال تاسو دې ته سوچ مه کوئ، دا د ایډوانس لیول لپاره ما اسې یو سنټنس ویلې
تاسو دې ته ګورئ ما د فادر پرنس برادر سن as person MBA زما د پلار د ملګري د رور زوی سن هم اوسه دی as person MBA کوي صحیح شو ها past person singular subject سره به په present tense کې کم یو راځي past person singular subject سره به am لګي am be verb والا دا third person singular subject سره به as لګي be verb والا as به د third person singular subject سره لګي او د first person plural subject سره او د second person singular subject او plural subject دوانو سره او د third person plural subject سره با اور لګي د نورو ټولو سره به اور لګي ٹھیک شو ها په do verb کې به کم لګي د third person singular subject سره به does لګي او باقی ټولو سره به نور د third person singular subject چې کوم دی he she this that او علی شو پارس کا سایما شو داسې نوم چې کوم راشي هغې سره به څه شی لګي هغې سره به does لګي او د نورو ټولو سره چې کوم پرسن راځي هغې سره به do لګي د third person په present tense کې have پام کې د third person singular subject سره به has لګي third person singular subject سره به has لګي کم دی he دی she دی this دی that دی او فرض کا علی دی او عالیه ده داسې یو نوم چې راشي ځان له هغه هم دی نو هغه سره به څه شی به لګي هغې سره به has لګي او د have به د باقي ټولو سره به have لګي صحیح شو په past tense کې ورته ګورئ past tense کې چې کوم دي past person singular subject او third person singular subject سره به past person singular subject لکه I سره او د second person the third person singular subject he she this that مطلب دا I شو he شو she شو this شو that شو د ټولو سره به was لګي او دا باقی چې څومره پاتې دي د ټولو سره به ور لګي ٹھیک شو دا په past tense کې په past tense کې په do پام کې did ته ګورئ did به د ټولو سره لګي که singular subject کې که plural subject کې که past person دی که second person دی که third person دی د ټولو سره به did لګي په past tense کې به have ته ګورئ had به هم د ټولو سره لګي هغه که past person کې I وي که second person کې you وي که third person کې singular he she this that یا third person کې plural they د ټولو سره به had لګي صحیح شو په future tense کې ګورئ future tense کې به will be په be پام کې will be به د ټولو سره لګي first person singular او plural سره د second person singular او plural سره او د third person singular او plural سره به د ټولو سره به will be لګي او په do کې will do ته ګورئ د future tense will do ته ګورئ the first person singular plural the second person singular plural the third person singular plural د ټولو سره به will do لګي ٹھیک شو او د future tense په have پام کې ګورئ will have ته will have به هم د ټولو سره لګي the first person singular and plural the second person singular and plural the third person singular and plural د ټولو سره به will have لګي ٹھیک شو جمله د څه شي جمله تاسو نه څوک تاسو کې جمله چې کم پارت نه جوړي تاسو ته سبجیکټ ورب او ابجیکټیو پارت یا کمپلیمنٹ پارت د دې نه جوړي اکثر نه څوک دا تاسو کې
اډوانس لیول لپاره دا دی، خو بیګینر والا دی حالي دا زده کی چې د جملې دوه پارټه کم دي. هغه تاسو ته وایي چې یو سبجیکټیو یو پریډیکیټ. د ورب او ابجیکټیو د دوانو ته پریډیکیټ پارټ ویلی شي. تاسو ته خالی تاسو نو څوک تاسو کې سبجیکټ هغه دوه کم یو پارټ دی تاسو ته وایي د جملې د سنټنس هغه دوه کم پارټ دی تاسو ته وایي چې یو سبجیکټ یو پریډیکیټ. او کدا نه چا د تاسو کو چې جملې کم پارټ دي نو بیا ته داسې ویلی شي چې سبجیکټ ورب ابجیکټ. ٹھیک شو.